تهاني الحب تسبقنا. دا یو نظم دی ترلی کې دی خان عبدالله او مسکین عبد په یو ښار کې استوګن یو ډیر غریب و، له خوارې له نیستۍ مرګ ته قریب و. پر اوږو بیا وړل بارونه د خانانو، په د هغه یې ګزاره و د بچانو. عبدالله نوم باندې ایښي خپل بابا و، په دې ښار کې لوی تجار هم عبدالله و. یوه ورځ دې غریب بارو په شا کړي، یو دیوال ته یې تکیه وکړه، و ډېر ستړي. ویل زه چې صدقه سمه سبحانه، دا چې زما نوم عبدالله دی یم ستومانه. هغه بل عبدالله ولې دونه خاندي، دی په څه خاطر تر ما در باندې ګران دی. دا ښایسته نومونه تا راکړه باداره، دی دې خان کړي او زه ګرځم خوارزاره. چې غریب عبدالله هر څه وویلي، هغه ټول د خان ناظر واورېدلي. سمدستي ناظر د خان پر لور روان سو، حال یې ټول خان ته بیان کړي. خان حیران سو، خان ناظر ته وایي ژر ولاړ شه بازار ته، راولې به دا غریب نن زما دربار ته. زه یې ګورم چې دا څرنګه انسان دی چې تقسیم ته د خالق دومره حیران دی. هغه دم ناظر د ښار پر لور رئیس سو، راغلی ښار ته په تلاش د ها سړي سو. چې پیدا یې په بازار کې عبدالله کی، را رهي بس د خان د کور پر خوا کی. چې و خان ته یې را حاضر کله غریب کی، خان په ناز عبدالله ځان لره قریب کی. ویل څه مشکل لرې له څه په عذاب یې، چې له خپلې مسکینۍ دومره بېتاب یې. دا چې ما ته رب لیکلې ده هستي ده، ستا نصیب دغه خواري دغه نیستي ده. د خپل ژوند یو درې کیسې درته کومه، که دې خوښ شوې دنیا مې در کوم. غریب خوښه د خان دغه فیصله کړه، ځان یې موړ کړي. خان شروع ورته کیسه کړه. یو وخت زه هم داسې خوار داسې غریب وم، د ستړیا و اخر فقر ته قریب وم. یو ورځ داسې چرت و فکر را پیدا سوه چې و بل ښار ته سم ولاړ. دا مې سولا سوه ګونجې هلته را پیدا یو ښه خواري سي، دا ستړیا وي دا خوارۍ ګونجې نیستي سي. دې چرتونو دې فکرو لنډه کړه لاره، نصیب راوستم تر داسې یو لوی ښاره. ګورم ښار کې عالمونه جمع سوي، ټول خلک د ښار زړه کې راټول سوي. ګړی وروسته باچا راغی و میدان ته، ورسره دی باز ایله کی اسمان ته. زه هم ودرېدم هلته نه پوهېږم، ګونجې باز مې پر سر کښېني خوشحالېږم. زه خوشحال یم، نور دا ټول خلک خفه دي، په هېڅ راز خبر نه یم چې پېښ څه دي. اورېدلي مې پخوا وله پلرونو، هم مې نقل هم مې ذهن کې صفاته له نقلونو، چې په کوم ښار کې مخلوق راجمع کېږي. بعضې لکي باچا نه وي ټاکل کېږي، چې دا هر چا پر سر باز کښېني باچا دی. زما هماغسې دماغ دی، خیال مې دا دی. خو قرار مې له یې وکړه پوښتنه، ولې ټول ښکاري خوابدي او غمجنه. دې سړي راته شروع ټوله کیسه کړه، چې له ما و هر څه پټ ده را ښکاره کړه. د دې باز دغه معنا دغه مفهوم دی، د باچا ځان ته په کار د خوښۍ زوم دی. ویل دې ښار کې یو بل رقم رواج دی، ټول قانون مو د باچا صاحب پر مزاج دی. چې کوردارو کې یو مړ سي او ښخېږي، دا ژوندی به هم د مړه سره پټېږي. چې هر څه یې درایي وي په وطن کې، هغه ټول ورسره کښېږدي په کفن کې. لا مې دا خبرې نه وې اورېدلي، لا مې سمې ټولې نه وې فهمولي، چې یو دم مې باز پر سر باندې راتاسو. ټول خوشحال سول چې میدان په ګټه زما سو. د باچا په امر باز بیا په هوا سو، زما نصیب و بیرته زما پر سر راتاسو. بس سبا شپه مې واده سو، خوشحالۍ سوې راسهیر یا خبرې د نیستۍ شوې. ورځ په ورځ ژوند د خوښۍ پر لور ستنېږي. پر باچا یم ډېر ګران ناز مې چلیږي، چې لسمه میاشت د نوي ژوند پوره سوه. بیا یوازې سوم، مېرمن راڅخه مړه سوه. داسې غم په هېڅ رقم نه ګالل کېږي، چې د مړه سره ژوندی حتمن ښخېږي. دا شپه ټوله په ژړا پر ما سهار سوه، شیریني مې د واده را باندې زار سوه. چې سهار سو جنازه سوله تیاره، ورغلي عالمونه له هر ښاره. زه یې هم پر چارپایي باندې بیده کړم، د مېرمن سره یې سم په جنازه کړم. زړه مې ولاړی د اصلي باچا پر لوري، راسه هېره سوه مېرمن خبرې نورې. پریشانۍ دغه چانس راکړي په لاس ماته، په توبو مې عریضه پیش کړه باچا ته. چې هر څه مې له تا کړې ناراضي ده، نن مې خلاص کړه بس قبوله مې نیستي ده. زه ناحق یم، پر هر څه مې پښیماني ده. ته باچا یې، باچۍ دې حقیقي ده. پریشاني چې له ما ولاړه راولاړ سوم، سر مې وموښتی پر مړو باندې رازغوار سوم. هېڅ شی نه رامعلومېږي، توره شپه ده. دا شامۍ ټوله له مړو پیمانه ده. پر څلورو سوم روان، ګورم دا مړي غوښې نسته پر تنو، یو شي خوړلي. په لاسو ګورم پرې سوي اندامونه، د چا پزه د چا غوږ د چا لاسونه. را معلومه سوه چې نقشه د غاښو ده. پوه سوم دغه لار مې اوس د خلاصېدو ده. سر مې خلاص چې پرور د یو لوی حیوان دی، دا خو هم پرې یوه لاره را روان دی. په شامۍ کې ټوله مړه جوړه جوړه دي، د مېرمنو سره زر هم ورسره دي. لا مې ټوله مړي سم نه وکتلي، چې په لاس راغله لکۍ د یو خروړي. ما یې ونیول لکۍ ټینګه په لاس کې، دی زورونه
ونه وي مخ ته چې ځان خلاص کي زه یې نه ایله کوم په ده خلاصېږم تر هغو چې بیخي نکي نکي کېږم که شوي مې په دې غار کې زورور دی که سزوم غټ انسان دی زناور دی چې پر سترګو مې د امازې سر رڼا سوه نو مې خوشي کړی لکۍ لاره پیدا سوه چې له غار څخه راووتم د باندې یوه غاړه د دریاب د خاص مرغان دي د دریاب پر غاړه کښېنستم ستومان یم اوس به ځم پر کومه لار حق کې حیران یم دلته شپه راباندې راغله څو ناوخته ډېر مې زړه سو راته لږ له خپله بخته بېرته ولاړم په غار کې وشامۍ ته ځان مې ورساوه ځای د پردیسۍ ته بس سودا مې سوه چې زر به ټوله باسم له نیستۍ له خوارۍ ګونجې جلاسم ټوله غوټې مې راجمه له جې مړو کړې نو بسته مې پر خپل ځان په تنابو کړې په تکلیف مې ځان راویستی اوږد غار و د چارې کمبره ټوله وه سهار و بیا پیدا سوه له کښتۍ پکښې راسپور سوم راغلم کور ته پوره 2 کاله پر کور سوم هغه نیم زیور مې خرڅ کړه په بازار کې په دې خان سوم نو مې ولاړې په ټول ښار کې دا یوه کیسه پر دغه ځای سوه خلاصه ورځه ولاړ سه بالا کور ته سبا راسه سبا بیا راسه په نس کې مړومه د خپل ژوند بله کیسه درته کوم عبدالله غریب د کور پر خوا روان سو چرت و فکر یې خراب ډېر په دې خان سو چې راورسېدی کور ته توره شپه وه نه ډوډۍ وه نه بل څه ټوله شامه وه چې شپه چېرې سوه سهار بیا را رهي سو و حضور ته د غټ خان په سلامي سو خان شروع ورته د ژوند بله کیسه کړه د دنیا سرګرداني ورښکاره کړه یو وخت ولاړمه ډېر لرې یوه ښار ته سودا سوې مې ونه وي کاروبار ته چې هر څه زر او زیور مې درلودله بس په هغه مې نور مالونه رانیوله بس مې ټوله په یوه کښتۍ کې بار کړه رارهي مې و طرف ته د خپل ښار کړه چې په لاره کې کښتۍ کړل اوبو لاندې پر یوه تخته زه پاته سوم د باندې له دریابه چې پر کوم لور یم وتلی دغه ځای مې په خپل ژوند نه دی لیدلی جزیره وه بې مرغانو بل شی نه وو هر مرغۍ خاص په شکل د لیوو دا مرغان نه وه د غرونو ځناور وه تر ما 10 چنده په زور کې زورور وه راښکاره یو لوی مرغه سو په اسمان کې نیت یې دا و چې زما غوښې نوشي جان چې ده زما پر ملا منګولې ټینګولې ما یې 2 پښې په لاس کې ونیولې د وزر په زور یې پورته کړم هوا ته له دې دښته یې پناه کړم بلې خوا ته د یو غره پر سر کرار تاکېږي چې مې پښې کله د غره سر ته رسېږي 2 پښې مې کړې ورماتې په بیچلو ځان مې خلاص کړي د ظالم له دې منګولو له هغه ځایه پر پښو کور ته روان سوم هسچې ټوله سوه نیستي حق حیران سوم راغلم کور ته چې خبره مې مېرمن سوه ټوله زما له دې سفره ګیلمن سوه دا 2مه کیسه هم سوه دلته خلاصه د 3مې اورېدو ته سبا راست چې مې څنګه دا دنیا د پیدا کړې ها کیسه به درته وکړم ښاغلې عبدالله غریب خالق ته په توبو سو نور بېزاره د کیسو له اورېدو سو چې زما په نصیب خدای دې څه لیکلي هغه ما په سر او سترګو دې منلي د هر چا چې تر ځان کښته ته نظر وي هره شپه بې خوشحالي ورځ بې اختر وي که هستي د که نیستي 2 چیرېږي عاقلان به په هستي کله نازېږي که هوسا او که ستړی اخر درومې کامیابي او ناکامي به هلته مومې قناعت لو سرمایه د ښکلي ژوند ناراضي اخر انجام لري بې خونده